نه یې هلته ژوند ته پرېږدي او نه یې افغانستان ته پرېږدي. تورخم کې پر راستنېدونکو کورنیو پاکستاني حکومت ظلم رسوا شو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هغه هیواد چې طالبان یې خپل دوهم کور او ورور هیواد ګڼي نن سبا پر افغانانو یې نه یوازې دا چې ژوند تنګ کړی بلکې ښه تجارت یې هم ورباندې پیل کړی دی. تازه خبر دا دی چې په تورخم کې شاوخوا 50 افغاني کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستانه شي له څو ورځو راهیسې خپلې غاړې ته ایسار کړي او د تګ اجازه نه ورکوي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې په پرانیستې مځکه د اسمان لاندې سختې شیبې تېروي. پاکستاني چارواکو دوی ته په دې د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې چې وایي یوازې ورسره تذکرې موجود دي او نور قانوني اسناد نه لري. په دغه کورنیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس ترې د یو کس په سر 50,000 کلدارې غواړي څو له تورخم تېرېدو ته یې پرېږدي. په تورخم کې پاکستاني چارواکو د فساد تورونه رد کړي خو په یاده لاره تګ راتګ کوونکي وایي که چیرې د کس په سر لسګونه زره کلدارې ورکړل شي نو له دې خوا یې هم پاکستان ته پرېږدي او له هغې خوا هم. طالب چارواکو د یادو کډوالو د ستونزو او خپلو سیمو ته د ستنېدو د ستونزو په اړه یې څه نه دي ویلي. قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.